السلام علیکم ګرانو کتونکو، امیدوارم چې ټول به روغ جوړ یاستئ. ملګرو، په نن ویډیو کې به زه تاسو ته ووایم چې پرون چې د افغانستان کرکټ بورډ له طرف نه دوبۍ ته چې کوم لوبغاړي اعلان سوي دي، په دغه کې رشید خان ټول ملګري خوشحاله کړي دي. نن بیګا ته اولنۍ شل وړیزه لوبه ترسره کیږي. په دغه کې کوم 11 لوبغاړي به د افغانستان لپاره لوبه ترسره کړي، هغه لوبغاړي به هم زه تاسو ته وښیم. او بیګا شپه په پاکستان سوپر لیګ کې ملتان سلطان کوټا ته یو بدترینه ماتې ورکړې ده. احسان الله د پاکستان یو بالر و، 15 لوبغاړي خپل ټیم لپاره آوټ کړي دي. ویډیو تر اخره پورې وګورئ، په هر څه به تاسو پوه سئ. نو راځم اول خو به زه تاسو ته ووایم چې پرون د افغانستان کرکټ بورډ له طرف نه 18 افغان لوبغاړي اعلان سوي ول دوبۍ سره چې کومې 3 شل وړیزې لوبې دي. خیر دغه لوبغاړي دوبۍ سره که دوی دغه خوشحاله کوي، دغه سفارشي لوبغاړي دوی د خوشحاله کوي، خو دغلته د اندېښنې خبره دغه ده چې بله میاشته کې موږ پاکستان سره لوبې ترسره کوو. او دغه لوبډله کې که ما خپل نظر که زه تاسو ته وښیم، په دغه کې رشید خان زیاتره ملګري خوشحاله کړي دي، لکه حضرت الله زازی، نجات مسعود، فرید ملک، ظهیر خان پښتین، افسر زازی غوندې لوبغاړی، ګلبدین نایب غوندې لوبغاړی په دغه لوبډله کې اخیستل سوی ده. په دغه سکواډ ته که موږ راسو بیخي کمبینیشن نه لري. ټیمونه چې سکواډ اعلانوي دلته الراونډران ګوري، فاست بالران ګوري، بیټسمینان ګوري، او موږ سره بیټسمینان 2-3 دانې بیټسمینان دي، نو ټول سره الراونډران دي. نو داسې لوبغاړي چې ټاکل کیږي بیا نتیجه ښه نه راوځي. صحیح ده، افغانستان به دوبۍ ته ماتې ورکړي، خو زه فکر نه کوم چې په دغه لوبغاړو باندې موږ پاکستان نه 1 شل وړیزه لوبه هم وګټو. نو دغه لوبغاړي د افغانستان لپاره یعنې حق نه لري. بعضې بااستعداده لوبغاړو حق یې په دغسې سفارشي لوبغاړو باندې رشید خان خوړلی ده. راځم 11 لوبغاړي زه تاسو ته ښیم چې نن ماښام ته چې کومه لوبه ترسره کیږي، په دغه کې به اوپننګ ته حضرت الله زازی، رحمان الله ګوربز راوځي، 1 ډاون کې به ابراهیم زدرانی، 2 ډاون کې به رحمت شاهي، 5م نمبر باندې به نجیب زدرانی، 6م نمبر باندې به کریم جنتی، 7م نمبر باندې به عظمت الله عمرزی، 8م نمبر باندې به رشید خان، 9م نمبر باندې کېدای شي دغلته ګلبدین نایب ته چانس ورکړي، 10م نمبر باندې فضل حق فاروقي، او 11م نمبر باندې به نور احمد یا مجیب زدران. دغه دواړو کې به یو لوبغاړي ته که خیر چانس ورکول کېږي. دا ممکنه لوبغاړي دي، کېدای شي 1 یا 2 لوبغاړي تبدیلي نور به کوي. همدغه 11 لوبغاړي به که خیر د افغانستان لپاره په اولنۍ شل وړیزه لوبه کې لوبه ترسره کوي. نو ویډیو در سره حتما شریکه کړئ چې رشید خان پورې ورسیږي، او رشید خان دغه ویډیو وګوري چې صحیح ده، دوبۍ ته خو تا خپل ملګري خوشحاله کړي دي، خو پاکستان سره چې کوم سیریز ترسره کیږي، په دغه کې دغه سفارشان چې کوم دي دا موږ نه منو. نو ویډیو در سره حتما شریکه کړئ. بل راځم بیګا شپه په پاکستان سوپر لیګ کې یوه لوبه ترسره سوله. دغه لوبه کې بیا ملتان سلطان چې کوم د کوټا ګلیډیټر ته یو بدترینه ماتې ورکړې ده. د ملتان سلطان لپاره احسان الله په نوم باندې یو فاست بالر و، 15 لوبغاړي دغه د کوټا ګلیډیټر ټیم آوټ کړي. زبردسته بالر و چې دغلته بال یې کوو، سپیډ یې 140 145 پورې سپیډ یې ایسته، عمر یې صرف 20 کاله ده. نو ډېر ښه بالر و. پرون ملتان لپاره ډېر ښه بالنګ ترسره کړی و. 4 اوړو کې صرف 12 رنزه ورکړي ول، 15 لوبغاړي د کوټا آوټ کړي ول. ټارګټ یې 112 رنزه ټارګټ کوټا ورکړی و. هغه ملتان بیا ډېر په اسانۍ سره 16م اوور کې دغه ټارګټ پوره کړ. روړ رسو چې کوم هلته 28 رنزه کړي ول، او همدغسې محمد رضوان هم 28 رنزه کړي ول. نو دغه لوبه ترسره سوله. نن ماښام ته هم یوه لوبه په پاکستان سوپر لیګ کې ترسره کیږي چې دغه لوبه د کراچۍ او اسلام آباد مابین کې لکه چې دغه دواړو مابین کې هم که خیر لوبه ترسره کیږي. خپل نظر لاندې ما سره په کمنټ کې شریکولی سئ، او نور ښه وخت ولرئ. الله پامان.